په دې ویډیو کې موږ دا ښو چې موږ د یوټیوب ته موږ خپل یو ویډیو خېژو نو د هغې SEO به موږ څنګه کوو، یعنې سرچ انجن اپټیمایزیشن به موږ د خپلې ویډیو څنګه کوو. د هغې ټول نه مخکې تاسو ته ضروري څیز دا چې تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري دا سره نښه Y2 سټوډیو، مطلب دا چې یوټیوب سټوډیو. دا به تاسو د خپل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. پلی سټور ته به راشئ او دغه YT سټوډیو دلته راغی، دا به سرچ کړئ او دا به انسټال کړئ. ځان سره زما سره الرېډي انسټال دلته اوپن راځي، تا ته به انسټال راشي، دغه به انسټال کړئ او دې کې به الرېډي په خپله ستا دا چینل دغلته راځي. نو دا چې تا کلیک کړه، ګوره دا ما مخکې ویډیو خېجول دغه ویریفیکیشن باره کې، نو دغه خو به ته اپلوډ کړې دلته په دې چینل کې. په دې چینل کې به ته کوم یوټیوب چینل چې دی نو په دې کې به ته خپله ویډیو د دې ځای نه اپلوډ کړې. دا چې ته اپلوډ کړه نو چې کله اپلوډینګ پوره شو، بالکل مکمل شو، نو بیا به دې یوټیوب سټوډیو له راشي. دې چې راشي نو ګوره زما ویډیو دلته راغله. دا ویډیو چې دلته راغله نو د دې ټول سیټینګ به زه دلته کوم. یعنې دلته چې زه رالمه هلته دا ما انلیسټډ پرېښی وه، یعنې خلکو ته ما پبلیک کړې نه ده او د دې ټول سیټینګ ما نه دی کړی. دلته به زه راشم بر سر تاسو ته ښکاري په دې ویډیو باندې پین دا یا د پنسل دا نښه دا به کلیک کړي. چې دا دې کلیک کړه نو ګوره تا ته دا کولاو شو. دې له ما ټایټل چونکې ورکړی دی، که تا نه یې ورکړی نو دا ټایټل به کلیک کړي، دې له به ټایټل ورکړي مثلا هاو ټو ویریفای یوټیوب چینل یا SEO اف یوټیوب چینل، دا ما ورکړی دی. دلته ما ډسکرپشن اصل کې بیان ته وایي، وضاحت ته وایي، تر خپلې خبرې وضاحت وکړي چې زه په دې کې څه ویل غواړم، څه کول غواړم، نو هغه ډسکرپشن به ورکړي. ما مخکې نه ورکړی دی. دې انلیسټډ ته به راشي، دې مطلب دا دی چې دا خلکو ته نه دی تللی. anyone with your link can view، یعنې دا څوک ستاسې نه شي کتلی. ته به راشي دا به پبلیک ته بیا به بیک شي او دا دویم نمبر آیډینس چې کومه دی دې له به راشي. دې کې به ګوره تا ته دوه آپشن ښیي، یو is it's made for kids، yes it's made for kid، یعنې دا د ماشومانو لپاره جوړه شوې ده. مطلب دا چې د 18 سال نه بره خلک به بیا نشي کتلی. خو دې کې به همیشه ته دا ساتئ چې no it is not made for kid، دا د ماشومانو لپاره نه، د هر چا لپاره ده. نو د ایج دا به پکې ته وکړي چې یاره زما مخاطبین څوک دي په دې ویډیو کې، دغه به وکړي. او دا پلی لیسټ هم زما چونکې دا لیسټونه دي، مثلا ټیکنیکل د سکسس د سیرت دی، نو ما دا په ټیکنیکل کې سرچ کړه. دغه ته کې او که نه پکې په هغې کې ورکول غواړئ نو ورته کولی شي. اخري چې کوم دا څیز دی دا ډېر اهم دی. ښه، دا اخري چې لیکل ده ټیګ کیټګري کمنټس اینډ مور، دا به ته ووایې. په دې کې دا ټیګ نه، دا ډېر زیات اهم څیز ده. د ټیګ معنی ده کیسې جوړنا. په دې کې چې تا څه څیزونه ورکړو نو دا به که هغه په هغه نوم باندې چا څه شي هم سرچ کوو نو چې د نور خلکو ویډیوګانې راځي په هغه موضوع باندې ستا ویډیو کې هم راځي. مثلا ما دا د ویریفیکیشن د هغه په باره کې دا زه کوم دا ویډیو چې کوم ما ویریفیکیشن باره کې کړله، نو زه دې کې مثلا ورکومه ویریفیکیشن اف یوټیوب چینل. دا ما کلیک کو نو دا چې دلته چې دا بس دا نښه زه وم، دا شنه نښه لاندې چې کوم دغه شی دا به زه لاندې راکوشم او دا زما سره یو ټیګ ولګېد. دې کې ته 500 پورې ټیګونه لګولی شي. لکه مثلا زه بل دا ورکوم چې ویریفیکیشن صرف مې دا ورکو، مثلا زه ورکومه یوټیوب چینل، دا بل دغه شو ټیګ شو. یا زه ورکومه چې هاو ټو ویریفای مای چینل، دا پکې بل ټیګ شو. ته پکې مختلف ورکولی شي، 500 پورې ورکولی شي. بیا چې په دغه کم موضوع څوک سرچ کوي ستا دا پکې راځي. دویم په دې کې اهم څه چې کوم دی نو دا الاو آل کمنټس شو. دا کمنټس به ته الاو کړي ټول ته چې هر څوک په دې باندې کمنټس کولی شي. دا ټاپ چې کوم دی مطلب دا چوز سارټینګ چې ستا دا ویډیو دی په کوم ځای کې راشي. نو ته دې کې همیشه لپاره دا وایه چې نیویسټ چې کوم نوی ویډیو زه اپلوډ کوم دا په ټاپ باندې راځي، دا نیویسټ پکار دی. دا ما وکړو، دا د دې ویډیو دغه شو، یعنې د دې SEO ما وکړو. اوس په دې کې بر سر ته چې کوم دی تاسو ته خیال که کوئ نو په دې ویډیو باندې تاسو ته یو بل پین ښکاري، دغه پین به کلیک کړي. دا پین چې تا کلیک کو نو ته به راشې دلته ډاونلوډ
تمنیل. دغه ویډیو به زه خپله کلیک کړم، دا چې زما کومه ویډیو چې ما کړله، په دې به کسټم تمنیل به وکړم. ما ځان تمنیل تیار دلته ساتلی دی، نو زه به هغه راوړم. دا تمنیل دی، دا به دلته ولګوم. چې دا مې دلته ولګو بیا پسې ډن ووایم. چې ډن مې ووایه بیا به سیو راشي، بیا به سیو کړم. ښه جي، اوس دا زما ویډیو بالکل تیاره شوه. اوس به دا دلته تاسو ته په دې دغه باندې دغه شانتې ښکاري. تاسو وګورئ یوټیوب چینل ویریفیکیشن کا طریقه او چینل SEO. نو اول چې تاسو کله د دې تمنیل ډېر زیاته لویې فایدې چې دا ته تمنیل ولګي نو خلکو ته ډایرکټ د هغې نه پته ولګي، دا خلک ځان ته اټریکټ کړي. نو څومره ته اټریکټ یې او تمنیل جوړوي په هغې کې به اټریکشن وي، خلک به ځان ته راکاږي. نو دې څیز به خصوصي خیال وساتئ. دا تاسو ته ما وکړه د ویډیو ویریفیکیشن، د ویډیو SEO به څنګه کې دا بهترینه طریقه ده. دا تاسو امید ده چې تاسو پوهېدلي. که برعکس که تاسو څه مشکل تاسو په کمنټس د هغې تپوس کولی شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.